السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شمس مزدی مسعودی یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګران دوستانو، نن د پروګرام څلورم درس دی او موضوع هم دا ورژن. په موبایل کې ورژن څه شی ده، څومره مهم ده. نو راځم په دې اړه خبرې کوم. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شي او له ملګرو سره به یې شریکه کړئ. نو لومړی راځم ورژن درته معرفي کوم چې ورژن څه شی ده. ورژن کله چې د کمپنۍ د خوا نه یو موبایل جوړ شي، مثلا یو موبایل ده، زه به درته عملي وښایم. راځم نوکیا فولډر ته، دلته ایکس سیریز وکې کومه. نوکیا X2 موبایل د RM 694 ده. نو دا موبایل د ګران دوستانو لومړی ورژن یې 1008 ده. دا د کمپنۍ د خوا نه لومړی جوړیږي. ښه، کله چې دا ورژن جوړ شي، په دې ورژن کې مثال راډیوي مخاطبین یا کوم شمیرې چې دي دای او داسې نورې، بیا کمپنۍ غواړي چې دغه پروګرام ته تغییر ورکړي. په څه معنا؟ یعنې بعضې شیان نور هم په دغه کې را اضافه کوي، لکه مثال نوي اپشنونه، نوي برنامې په دې کې را اضافه کوي تر څو موبایل ته پرمختګ ورکړي. یغه نه بعد بیا بل ورژن څه شی جوړوي، او دغه مثال 10.9 REC ده. دا چې جوړ کړي دغه نه بعد نور ورژنونه هم جوړوي، 11.2 11 همداسې. مثال اول ټیټ ورژن یغ نه بیا اتي داسې پورته کېږي، لکه بعض موبایلونه چې دي 1.10 ته اول ورژن 15 بیا 6.01 کې بیا 2.1 کې داسې ورژن جګیږي. خو کمپنۍ یعنې د وخت په تیریدو سره خواهشات زیاتیږي او نوې برنامې، نوې سیستمونه پکې را پیدا کوي. دې دپاره ورژن جوړ کړی ده. او د کوم ورژن یې تاسو موبایلو دپاره ښه ده، غواړم په دې اړه درته خبرې وکړم. لومړی باید تاسو ورژن پیدا کړئ چې موبایل ورژن په کومه حصه کې ده. نو په نوکیا کې چې دا ورژن یې په ستوری زینا 40 او زینا باندې معلومیږي، او په سامسنګ کې چې دا ستوری زینا 1 2 3 4 علامت نمبر دا پخواني سامسنګو کې معلومیږي، او په سونیریکسن کې بیا په دې طریقه سره معلومیږي. تاسو په سکرین کې کتای شئ. او په ګلیکسي موبایلو کې بیا کولای شئ چې ورژن په دې طریقې سره معلوم کړئ. لومړی به راشئ تاسو سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته راغلی، بیا به اباوټ ډیوایس وکې که چېرته کوم موبایلونه اباوټ ډیوایس نه لري، بیا به تاسو د سیسټم په نوم آپشن کېکاږئ. چې دا مو کېکاږئ، هغې نه بعد به بیا دلته راشي اباوټ ډیوایس به کېکاږئ. دلته به تاسو ته ښکاره شي د موبایل ورژن. دلته لیکلي انډرایډ 8.1 ورژن چې دا G2 کور موبایل ده. دلته تاسو کتلی شئ G260 دا G2 کور موبایل د 2013 موبایل ده. او یوه پوښتنه اوس چې دلته مطرح کېږي، کیدای شي تاسو په ذهنو کې وي چې مثال که چېرته زموږ د موبایل د یوې ګوشي یا د یوه ټلیفون ورژن 10 وي، او زموږ په کمپیوټر کې کوم فایل چې دا د دغې ورژن 02 وي، نو آیا موږ کولی شو چې دا دې ته ټایپ کو یا داخل کو؟ نو راځم دا جواب درکم. د دې جواب نه خیر ده. تاسو ولې همیشه به کوشش کوئ چې موبایل ته به لوړ ورژن وهئ یا به مطابق د هغې موبایل وهئ. ټیټ ورژن به هېڅکله موبایل ته نه وایئ. که چېرته تاسو ټیټ موبایل ته ووهو ورژن یې، نو موبایل هم ګل کوئ. نو همیشه به کوشش کوئ چې مثال اول خو یا 11 ورژن یې وکړه، 11 نه یې بیا 11 همداسې ورژن چې دی دغه موبایلو ته به تاسو وایئ. که 11 ورژن موبایل ته تاسو
0.2 وای دا ډایرکټ خاموشیږي. نو په نوکیا موبایلو کې چې زیات مهم وو لکه تاسو چې وم کتل په تیرو ویډیوګانو کې، یو پکې ماډل و، بل پکې ټایپ یا آرم و، بل پکې ورژن یعنی ورژن پکې مهم وو. نو راتلونکي ویډیو زموږ چې دا د نوکیا موبایل پروګرامول د په عملي شکل سره که څه هم د نوکیا 80 باکس یا اډوانس باکس د یو کال رئیس مصروف ته، خو بیا هم زه غواړم چې تاسو ته عملي وښیم چې څنګه پروګرامیږي. او زموږ تاسو موخه یوازې زده کړه ده. نور پروګرام کیدای شي راتلونکي کې جوړ شي یا جوړ نه شي، خو څه شی ده تاسو باید زده کړئ. زده کړه پکې ډیره مهمه ده، ځکه تاسو یو وخت مثال د کاروبار څښتنان کې هلته بیا پوښتنه درنه کوي چې تاسو کوم موبایل پروګراموای شئ. اوس که موږ نوکیا برخه پرېږدو هلته تاسو ته ووایي چې کومه برخه تاسو نوکیا پرېږدئ، بیا وایي چې والا دا خو صحیح پروګرام نشي کولی. نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او د ملګرو سره به یې شریکه کوئ. او که زموږ چینل هم سبسکرایب کړی نه وي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، شمس مزدي مسعودي. او تر راتلونکي درسو پورې خدای په امان، ښه وخت ولرئ.